څوارلسوم کال د افغانانو لپاره خونړی د بدبختیو ډک کال خو څنګه نړۍ څه کوي او طالبان څه کوي په دې اړه د اسماعیل یون مهمې خبرې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. څوارلسوم لمریز کال د افغانانو لپاره د تیرو نورو کلونو په شان یو خونړی کال و. د تیر لمریز کال په لومړۍ نیمه برخه کې افغانستان خونړیو جګړو سخت وځپه. هره ورځ نږدې 1500 افغانان د جګړې قرباني کېدل. د همدې جګړو په وروستۍ برخه کې د اسلامي جمهوریت په نوم نظام ړنګ شو. ځای اسلامي امارت ونیوه. د بهرنیانو کډې بار شوې. دې سره 40 کلنه جګړه تر دې دمه ختمه شوه. عمومي بخښنه وشوه. سراسري امن ټینګ خو افغانستان په نړیواله کچه له سیاسي انزوا سره مخ شو. په نړۍ کې هیڅ مسلمان او نامسلمان هیواد نوی نظام په رسمیت ونه پیژنده. نړیوالو د خپلو مشروع او نامشروع غوښتنو او شرطونو یو اوږد لیست نوي حکومت ته وړاندې کړ او نوو واکمنو د بیلګو د وړاندې کولو په شرط او دلیل هغه شرطونه ټول رد کړل. کال پوره شو خو نه د ولس نه د نوي حکومت او نه هم د نړیوالو کوم امیدونه او کوم شرطونه پوره شول. افغانستان کې کرونا او د فقر وبا دوه داسې مرضونه و چې د خلکو ژوند یې سخت وځپه. په داسې حال کې چې نړۍ د کرونا له رنځه رنځېدله، پر اوکراین د روسي یرغل پیل شو. نړۍ له یو بل بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شوه. اوکراین د نړۍ د پاملرنې محور شو او افغانستان ورو ورو د نړیوالو د حافظې له مداره ووت. د همدې کال په بهیر کې بیا ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې امریکایي نابغه او پانګوال ایلن ماسک پر داسې پروژې کار کوي چې نږدې یوه لسیزه وروسته به په مریخ کې یوه نوې انساني نړۍ آباده کړي. رسنیو دا هم ویل چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خپل هیواد د خاورې په یوه څنډه کې د داسې یو ښار د جوړولو تکل کړی چې د خیالي جنت بڼه به ولري. دا ښار به تر نیویارک ښاره 22 ځله لوی وي. د ښار ټول خدماتي کارکوونکي به برېښنایي وګړي یا روباټونه وي. خو دا برېښنایي وګړي یا روباټونه به تر دې حده پرمختللي و چې د انسان ډېر انساني حواس به احساسولی شي. په دې ښار کې به د اسلام په شمول د هیڅ دین او مذهب مذهبي اماکن او عبادت ځایونه نه جوړیږي. یعنې په ټول ښار کې به څوک د اذان غږ نه اوري. د ښار ټولې چارې به په لمریزې برېښنا چلیږي او د نړۍ ستر پانګوال به د سیل او چکر لپاره ورځي. دا ښار به تر 2030 میلادي کال پورې تیاریږي او نږدې 600 میلیارد ډالر لګښت به پرې راځي. د هیڅ مذهب لارویانو تر اوسه د داسې یو خیالي ښار په باب د رد او تنقید نظر نه دی څرګند کړی. د خدای جل جلاله د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ځمکه د په نامه د یو بل محمد بن سلمان السعود له خوا د شریعت له دایرې لرې د خیالي جنت یا ښار د جوړولو په باب تبصره به د دین عالمانو ته پرېږدو چې دوی پرې څه فتواوې ورکوي. خو دلته به په خپل هیواد کې د علم په تیره بیا د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې څومره مخالفتونه کیږي د دې خبرې غم خوړل پکار دي. تیرې 8 میاشتې وخت پر دې ضایع شو چې د نجونو تعلیم ته شرعي جواز پیدا شي. خدای دې وکړي چې راتلونکی کال د تیر په څیر پر دې بحثونو تیر نشي. د اسلام دین 1400 کاله عملی مزل کړی او په دې کلونو کې باید د نړۍ د اسلامي علومو پوهانو دا خبره د ریاضي د فورمول په شان سپینه کړې وای چې اسلام د ځمکې په کره او ټوله بشري دایره کې یو شان د تطبیق وړ دی. د اسلام په اساساتو او محتوا کې د عربي، افغاني، ایرانی او مالیزیایي اسلام په نامه ډلبندي نشته. ټول یو اسلام دی. د دې خبرې د سپیناوي لپاره د واکمن افغان اسلام پوهان له عربو دیني عالمانو سره کینی یو بل ته د سم قناعت ورکړي. اجتماعي، تعلیمي او سیاسي چارې د تعریف شوي شرعي فورمول له لارې تنظیم کړي چې راتلونکي او نور کلونه مو بیا د کار پر ځای پر جنجالي بحثونو او ناندریو تیر نشي. تیر لمریز کال که څه هم په ځینو برخو کې مثبتې پیښې لرلې، د زورواکو او فسادګرو ټغر پکې ټول شو. خو د دې ترڅنګ په ځینو برخو کې زما او اکثرو افغانانو لپاره له درده ډک کال و. خو خدای دې وکړي چې راتلونکی کال تر دې بدتر نه وي. په هیواد کې سوله لا پسې ټینګه شي، د دین او دنیا د چارو انډول برابر شي او هیوادوالو ته د پرمختګ او سوکالۍ زمینه مساعده شي.